د خیبر پښتونخوا په ډیره اسماعیل خان ولسوالۍ کې تېره شپه د پاکستان امنیتي ځواکونو پر یو پسته برید کې لږ تر لږه 10 سرتیري وژل شوي دي. رویټرز خبري اژانس د پولیسو د دریو جګپوړو سرچینو په حواله د دغه برید پخلی کړی چې ویلي دي ګڼ شمېر وسلوالو پکې برخه اخیستې وه. دغو سرچینو چې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نه خپرېدو په شرط خبرې کولې، ویلي وژل شوي د سرحدي ځواکونو سرتیري دي. مخکې ځینو سرچینو ویلي و دا برید د سرحدي پولیسو ځام چک پوسټ ته نږدې له درابن څخه درازنده سیمې ته د امنیتي ځواکونو پر روان کاروان شوی دی. رویټرز وایي د دغه برید مسؤلیت د پاکستاني طالبانو تحریک ټي جي پي منلی دی. د خیبر پښتونخوا مشر وزیر علي امین ګنډاپور په یو بیان کې دا برید غندلی دی، خو هغه د اوښتې مرجوب شمېر نه دی روښانه کړی. د پاکستاني پوځ د مطبوعاتو او عامه اړیکو دفتر ISPR تر اوسه پر خپله ویبپاڼه او حواله رسنیو د دې پیښې څه یادونه نه ده کړې، خو ISPR تېره ورځ یوه خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې امنیتي ځواکونو یې د اکتوبر د 23 او 24 ترمنځ پر شپه باجوړ کې د استخباراتي معلوماتو له مخې عملیات کړي او د 2 ځانمرګو بریدګرو په ګډون 9 وسلوال وژلي دي. په اعلامیه کې زیاته شوې چې په وژل شوو کې د سید محمد یعنې استاد قریشي په نوم د وسلوالو یو قومندان هم دی. ټي ټي پي هم په خپله اعلامیه کې ویلي چې دا برید د استاد قریشي د وژل کېدو په غچ کې کړی. پاکستاني رسنۍ وایي په درازنده سیمه کې د تېرې شپې د دغه برید ځای ته ګڼ شمېر پولیس او نور امنیتي ځواکونه استول شوي او څېړنې روانې دي. ویل کېږي په دې پیښه کې وژل شوي او ټپي سرتیري د ډیره اسماعیل خان پوځي روغتون ته لیږدول شوي. ډی خبر کورنیکلز په نوم ایکس پاڼې چې د خیبر پښتونخوا د ژورنالستانو یوه ډله چلوي د 8 سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی. دې پاڼې په برید کې د وژل شوو سرتیرو نومونه هم لیکلي دي. له ملتیا ولیدو مو نړۍ مننه، شیر او سبسکرایب مو هېر نشي. تر بیا ښې چارې لویه الله مو مل شه.